السلام علیکم لیدونکو، امید دی چې تاسو به صحتمند وئ او تېرې ویډیوګانې به درته ډېرې مفیده تمامې شوي وي. ګرانو لیدونکو، د ټیکنیکل ویډیوګانو په سلسله کې نن راځو په یوه ډېره مهمه موضوع باندې خبرې کوو او ډېره یوه مهمه ویډیو مې نن ستاسو لپاره جوړه کړې ده چې څنګه کولی شو چې د خپلې سیمې او یا د کوم بل ځای د بلې سیمې د هوا حالات موږ او تاسو په سم او دقیق ډول معلوم کړو. چې یا خو خپله په موبایل کې موجود وي او یا د پلی سټور څخه ډاونلوډ کیږي د ویدر انفارمیشن په اړه، یعنې د هوا د حالاتو په اړه، خو هغه همدا مشکل لري چې یا خو دقیق حالات نه ښیي، دقیق معلومات نه ورکوي، او یا هم د لوکیشن سره تړون لري او سم لوکیشن نه ښیي. ویډیو کې به زه تاسو له دغه جنجال څخه خلاصوم او د کوم ځای او د کومې سیمې د هوا حالات چې تاسو وغواړئ نو سم په صحیح او په دقیق ډول به انشاءالله تاسو معلومولی شئ وروسته له دې ویډیو څخه. نو دا چې څنګه به دا معلومات موږ او تاسو ترلاسه کولی شو، د هوا په حالات موږ او تاسو خبرېږو د یو ځای د بلې سیمې او یا د خپلې سیمې، نو دا یوه ډېره اسانه او ساده خبره، خو مشکل دلته دی چې شاید تاسو ورڅخه نه خبره وئ. نو راځئ چې زه مو انشاءالله پرې خبر کړم. تاسو به راشئ، لومړی ګوګل به راخلاص کړئ او د ګوګل په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقه سره چې وکړئ د هوا حالات معلوم کړئ، هغه که د هر ځای، که د خپلې سیمې او که یا د کوم بل ځای او د بلې سیمې. تاسو به دلته راشئ، مثال دلته به ورته ولیکئ د کوم ځای او سیمې هوا حالات چې تاسو غواړئ چې معلومې کړئ، پیدا یې کړئ، هغه ځای نوم به تاسو دلته ورته ولیکئ. لکه مثال زه ورته لیکم د کابل د هوا حالات، مثال زه د هغې څخه ځان خبروم، ورته لیکم KBUL. کوم وخت کې مو چې د هغه ځای نوم ولیکل، له هغې وروسته به فقط ورته ولیکئ چې ویدر، کابل ویدر، WEATHER. فقط ګوګل کې وبښئ دوستانو ته به سپیس ورکړئ په دې منځ کې، فقط د هماغه ځای نوم او له هغې وروسته ویدر، کابل ویدر مثال، او داسې نور کوم ځایونه چې تاسو غواړئ، د همغه سیمې نوم او له هغې وروسته ویدر او له هغې وروسته تاسو سرچ کړئ. ګورئ دوستانو، دغه د ماته د کابل هوا راواړوله. دوستان تاسو ګورئ دلته لیکل شوي دي ویدر او بیا لیکل شوي دي ټوډے، ټومارو، 10 ډے، خو دلته د لاندې چې کوم لیکل شوي دي دغه کرنټلی دي. تاسو ګورئ دلته دوستانو په دې هوا حالات کې دغه 23 درجې سنتیګریډ هوا حالات چې لیکل شوي دي په سر باندې لیکل شوي دي کرنټلی، یعنې اوسنی کوم حالات چې دي د کابل هغه څومره دي؟ 23 درجې حرارت درجه ده کابل کې. او دلته لاندې لیکل شوي دي نو پریسیپیټیشن expected tonight، یعنې نن شپې ته د باران کوم اټکل نشته دی. او که تاسو غواړئ چې د سبا ورځې معلومات هم ترلاسه کړئ نو تاسو به په د ټومارو باندې کلیک وکړئ، ټومارو به کیکږئ او له هغې وروسته به لږ تم شئ، دلته بله صفحه درته راخلاصېږي. دغه دوستانو دغه صفحه به تاسو ته راخلاصه شي، تاسو اوس وګورئ د سبا ورځې ټول معلومات دلته درکړل شوي دي. دلته ګورئ دوستانو سبا ورځ به څنګه وي، اسمان څنګه به وي، سر باندې لیکل شوي دي فرایډے او لیکل شوي دي د څنګ کې لاندې لیکل شوي دي سني به وي او د تودوخې لوړه درجه به 28 درجې او ټیټه درجه چې ده هغه به 14 درجې او لاندې تاسو وګورئ د باران اټکل نشته، د لاندې لیکل شوي دي نو پریسیپیټیشن ایکسپیکټډ، سبا ته د باران کوم اټکل نشته د کابل کې. او په دې څنګ کې بیا سهار باندې که تاسو سیر شئ ټوډے او له هغې وروسته لیکل شوي دي ټومارو او له هغې وروسته لیکل شوي دي 10 ډے. که 10 ډے باندې تاسو کلیک وکړئ دلته 10 ورځو اټکل هم درکوي د کابل د هوا د حالاتو. تاسو وګورئ دوستانو دلته کابل کې د 10 ورځو اټکل هم دلته ورکړل شوی دی چې 10 ورځو کې به څه کېږي، هوا حالات به څنګه وي، نو هغه دلته ټول ورکړل شوی دی دغه د 10 ورځې. او دلته خو داسې لیکل شوي دي اټکل نه مخکې چې 10 ورځې به کابل کې اسمان شین، هغه هم د اټکل نه مخکې، نور والله اعلم. نو دوستانو خدای دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته مفید تمام شوي او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ. نو بیا چې داسې معلوماتي ویډیو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تا ما ته اجازه راکړئ او تاسو په لوی او پاک رب سپارم. الله مو مل شه.